د مردان کلتوري رنگونه لاړه په یو مقامي حال کې د موسیقي یو تابعه وکړل شو چې پکې مشهور سنگر صوفیا کیف د اسلام آباد نه رمردان ته تشریف وروړو په دې پروګرام کې د مشرق انکن پرسن افسر افغان د سټیج مشري کوله د یونیورسيټي طالب علمانو سره په ګڼ شمیر د صوفیا کیف مینوال ګډون وکړو فن سره تعلق لرونکو د پېښور او د مردان هنرمندانو هم په سټیج باندې ټفي غزلي چربېتي په ښه اواز او انداز سره وویلي چې ناستو میلمنو ترې خوندونه واغستل او د هنرمندانو ستاینه وکړه بلاخر صوفیا کیف چې راورسیده نو مینوالو په خشن استقبال وکړو صوفیا کیف هم په سټیج باندې دراتلو سره د خپل مینوالو د زړه د کومې شکریا ادا کړه او د خپل مینوالو پیشکش زما سردار د مینې یاره سندره خپل مینوال ته ډالې کړه د دې سندر سره د یونیورسيټي طالب علمانو په میدان کې بنګړي واچولې او د خوشحالۍ نه ورته ناس مینوال پاسېدل او لاسونه ورته وفړکول او دادی ورله ورکړو صوفیا کیف د مردان د خلکو د مینې تعریف وکړو او هر مینوال فرمایشي پوره کړو په اخر کې مشهور ګلوکار صوفیا کیف ته ګلدستي او سرټیفیکیټ ایوارډونه پیش کړل شول او د مردان د خلکو مینه او خلوصي ځان سره یوړو عطا الله ایڈورټایزر می داغه هم ډیره زیاته مننه کو مونږ سره په سپانسرشپ کې ډیره منډي ترړي وهالي دي دغه غونډه د غرناګانی په دې کې داغه مهنت او زیار هم شامل دي عطا الله صاحب ستاسو ایڈورټایزر می ډیره زیاته مننه کو او اوس یو ځل بیا د صوفیا کیف نه سندره اورو او سندره انجوای کوي موسیقي فیل کوي د پروګرام په دوران کې ناس د کیپی مشهور مزاحیه هنرمند کامران د پښتونوس مننه وکړه او په خپل خبرو اترو کې صدا رنګوي السلام علیکم وعلیکم السلام جی ټول مخکې درته وای تاسو شخص څنګه پیدا شو دی فني پروفیل سره چې تاسو خپل پروفیل تیاروي نو جی زما خو دې طرف ته بیخي څه داسې آیډیا نه وه چې یا بس واینز جوړوم یا بس فني ویډیوز جوړوم خو بس زموږ ډایرکټر صاحب عثمان ګل صاحب چې کوم دی هغوی دا چینل و نو هغوی ماله مشوره راکړه چې یاره زما کلاس فلم د نرسري میټرک پورې
نو بیا چې ما ته ووایې چې یاره واین سټارټ کړو نو ما داسې ګپ کړو مې زه سټارټ وکړو نو چې په ځان خو کانفیډنټ نه وم چې یاره جوړولی شو مې زه ویډیو به وکړو که مې جوړولی شو خو ټیک یې وکړو نو بس نه به یې کوو نو فرسټ ویډیو شو هغه خلکو ډېره زیاته خوښه کړه بیا زموږ سره پکې عدنان صاحب چې کوم ایلک هغه ملګری شو زموږ سره نو بیا ویډیو نور هم زیاته خلکو خوښه کړله او دغسې بس بیا به دې فیلډ کې پاتې شو خلکو خوښول سټارټ کړو بیا ته یې مونږ خپې نه شو ویستې بس بیا هم دې فیلډ کې پاتې تاسو ملګري که نه رشیداران یې دي یاره جی زما چې کوم دی ډایرکټر صاحب عثمان ګله زما نرس چې میټرکه پورې کلاس په لو پاتې شوی عدنان زما چې کوم دی خورۍ کېږي لکه هغه امي چې کوم دی زما ترور لور ده نو هغه زما خورۍ کېږي او اسحاق صاحب چې کوم دی نو هغه زما کلیوال مې دی او ملګری مې دی لکه ټول مونږ یو سټرانګ بانډ کې ګیرو ټول خو نږدې ملګري یو په یو لګه کې پاتې کېږي جی یو خاص د شیرګل یو مونږ ټول او چې زستا په درو